السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به وئ ملګرو کوشش به کوو چې دا ویډیو راسره کمپلیټ وګورئ څنګه چې موږ تاسو ته پته ده مفتي سردار اخاني صاحب چې کوم دی په دې سیټ دا ویډیو تاسو وینئ یقینا چې ډېر جذباتي بیان کوي هر بیان چې څومره وي هغه ډېر جذباتي او ډېر په یو ښایسته انداز کې کوي یقین وکړئ داسې یو بیان در سره د هغه شیر کوم چې یاره تاسو به وژاړئ چې یاره د دې مفتي صاحب داسې انداز او داسې یو ښایسته واقعه تاسو راځئ لاول دا بیان واورئ او د هغې نه پس یو څو خبرې کوو د حقانی مدرسه جوړی ده د چاندې کټ پروت دی د افغانستان یو خیرن طالب ولاړ دی د چاندې کټ سره ولاړ دی خلک پیسې راوړي د اکوړي یو خان راغی د چاندې کټ ته د چاندې او د روپو پیسو پسې خپله سپلی راوغورځوله طالب سپلی راواغېسته مولانا عبدالحق صاحب پسې په ژړا راغی چې مولانا صاحب شیخ صاحب پیر صاحب امام صاحب قاري صاحب ستاسو د کلي خان زموږ مدرسې ته سپک وکته زموږ قرآن ته سپک وکته زموږ چاندې ته سپک وکته ملګرو دغه بیان به هم کتلی وي چې یاره د مفتي سردار حقاني صاحب چې کوم دی ډېر یو ښایسته بیان او ډېر یو ایموشنل بیان چې کوم دی کړی دی چې یاره یو مدرسې دپاره چانده و او بیا هغه یو خان راغی هغه د قار نه چې کوم دی یعنې د تکبر د وجې نه خپله سپلې راغورځوله واقع به مو لیدلې ډېره یو په زړه باندې پریوزي واقع ده داسې واقعه او د هغې نه پس چې کوم دی یاره د هغه عالم هغه دغه څه وکړو چې یاره هغه سپلې په موچیار باندې خرڅه کړې چې یاره د دې نه څومره پیسې وشي په هغې یو ګیلاس اوبه واقع به مو لیدلې بهرحال واقع بیان کوم د خبره مې تر دې کوله چې یاره په دې مفتي سردار اخاني پسې ډېر افغانیان نور راپاڅېدلي زه به دا وایم چې په پاکستان کې هم پسې ډېر ملګري چې کوم دی راپاڅېدلي دي او د ده په بیانونو باندې رد کوي ده ته څوک سوی و یاره چېرته کښېنه حلوا خوره کښېنه چېرته څه کوه پنسې اوچتې کوه کښېنه په جومات په یو ګوټ کې کښېنه زه به صرف یو خبره هغه ملګرو ته کوم ټولو ملګرو ته چې یاره دا جومات چې کوم دی صرف په عالمانو په مفتیانو باندې فرض دی چې یاره بس هغوی به د جومات په ګوټ کې کښېني چېرته ما ورته دا نه ده پکار چې یاره ما ورته هم د جومات دې ګوټ ته چې ته لاړ شو کښېنو پکې بله دا ملګرو چې یاره په داسې عالمانو په داسې مفتیانو پسې څوک چې دومره جذباتي بیانونه کوي دومره پوهه ورله الله پاک ورکړې ده نو په دې پورې خبرې کول زه یم چې دا ډېره یو لویه ګناه کې راځي چې یاره ما تا ته هېڅ نه وي خبر زه به دا ووایم چې یاره مونځ به زما او ستا ټیک نه او لګیا به یاره په موتي پسې په عالم پسې به خبرې کوو خو د هغې باوجود چې کوم دی ډېر خلک لګیا وي یاره دلته کنزل کې څوک څه وي تاسو څنګه چې ما ووایي چې یاره وایي کښېنه د جومات په ګوټ کې ډېر ملګري موږ اورېدلي څوک د چا نومونه نه اخلو چې یاره حلوا خوره او د جومات په ګوټ کې کښېنه ستا د دې خبرو سر څه کار دی زه به دا ووایم چې دی حقیقت وایي حقیقت څنګه چې یاره عمران خان ته اکثر پکې دغه وکړي چې یاره کرونا بیا راله او مین خبره بله کړې چې یاره د کرونا چې کوم دی په ماسکونو باندې لر کېږي چې ګناهونه غورځېږي کرونا دې هم پکې وغورځېږي لاسونه میلاوه خیر دا ماسکونو والا سره دوی کنټیکټ برابر کړي کله چې ختم شوي کرونا ختمه شوه او چې نوي ماسکونه جوړ شي دا په ما او تا خرڅوي کاروبار دی کاروبار پہلا لہر ختم ہو دوسرا وای دا دی پوډریانو ته وای دا د پاکستان پوډریان ډاکټران وایا ستا په دې ماسک کې داسې پاور شته چې دا الله عذاب واپس کړي نو دا عذاب په ماسک باندې ختمې که په توبې سره یعنی کرونا به صرف دا ماسکونه چې کوم دی کنټرول کړي نو دا خو بالکل ښه خبره کړې ده چې یاره د کرونې د ځغلولو دپاره چې کوم دی موږ ته د ماسک ضرورت نشته بلکې د توبې ضرورت دی نو دا خبره چې د دې سره څوک هم راضي نه وي نو هغه خو زه یم چې یاره هغه بس عجیبه شان مسلمان چې یاره دی خو دا کرونا چې کوم دی دا په ماسک باندې نه رکاویږي یعنی دا به موږ په توبې باندې توبې وباسو ذکرونه به کوو تلاوتونه به کوو د هغې تر کبله چې کوم دی په توبه باندې به چې کوم دی دا کرونا وایرس موږ ختمو لر کېږي به د ټولو ملګرو له خواست دی چې یاره که څوک د دې مفتي سردار اخاني صاحب بیان نه خوښوي یا دی نه خوښوي نو پکار ده چې یاره کنسل پسې نه کوو یا نورې داسې خبرې پسې نه کوو چې یاره په کمنټس کې پاس او دا مختلف قسمه خبرې دا ډېر یو زبردست مفتي دی او ډېر یو پوهه سړی دی د الله پاک ډېره پوهه به زه یم چې ورکړې دی یاره نور هم مفتیان دي خو د ده د بیان هسې یو اثرناک شان بیاني ملګرو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ ویډیو مخکې شیر کړئ او موږ تاسو له پکار دی چې یاره د عالم او د مفتي چې کوم دی قدر وکړو ملګرو